سلامونه. د ټاکنو په مرکز کې څه ډول رایه اچونه کیږي؟ اوس مهال په بلجیم کې دوه ډوله سیستم موجود دی چې یو الکترونیک یا برېښنایي سیستم دی او دوهم ډول د کاغذ پر مخ معمولی سیستم دی. دغه مرکزونه له وړاندې ټاکل شوي چې کوم مرکز باید الکترونیک سیستم وکاروي او کوم مرکز باید معمولی د کاغذ پر مخ باندې رایګیري وکړي. کله چې په برېښنایي مرکز کې کله چې تاسې ورځئ، لومړی د تاسو څخه برنلیک او د تاسو آی ډي کارت اخیستل کیږي. د هغې د کنټرول څخه وروسته تاسو ته یو کارت درکول کیږي چې هغه کارت تاسو باید په کمپیوټر کې ورکړئ او وروسته د هغې نه چې کمپیوټر ته تاسو دغه کارت داخل کړه، تاسو ته لیست راځي چې تاسو د خپلې خوښې حزب یا د هغې حزب اشخاصو ته باید رایه ورکړئ. دغه پروسه چې ده په دوه ډوله باندې ترسره کیږي، وایي په درې مرحلو کې ترسره کیږي، ځکه چې تاسو 3 ځله رایه اچونه کوئ. همدا د سکرین په مخ باندې ټاکل کیږي، په دې ډول باندې وړاندې ځي او تاسو خپل انتخاب کوئ. په دې برخه کې به موږ تاسو ته تشریحي ویډیو چې د ټاکنو مرکز خپره کړې ده هغه به تاسو ته راوژباړو او در سره خپره به یې کوو. همداشان په معمولی ټاکنو کې تاسو ته کاغذ درکول کیږي چې په هغې کاغذ کې ټول نامونه لیکل شوي دي. که چیرې تاسو ځانګړي کاندید ته رایه ورکوئ نو ضرور ده چې د هغې نوم په یاد ولرئ او د هغې حزب او د هغې کس شمیره. ولې که چیرې د هغې حزب ټول حزب ته رایه ورکوئ نو بیا ضرور نه ده چې تاسې حزب هغه په نظر کې ونیسئ، هغه کس په نظر کې ونیسئ. کولی شئ چې د هغه حزب د لیست په سر باندې تاسې د ټاکنه خانه ډکه کړئ او خپله ټاکنه وکړئ. په دې برخه کې هم تاسو ته 3 پاڼې درکول کیږي چې یوه رایګیري د اروپایي پارلمان دپاره ده، دوهمه د فدرال پارلمان دپاره ده او دریمه د زون یا د ولانس پارلمان دپاره یا د بروکسل او یا د ولونیا د پارلمان دپاره تاسو ته درکول کیږي. نور معلومات به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې